د دوحې درېیمه ناسته امارت خلکو ته منلی نظام دی او بدیل نه لري. د باختر اطلاعاتي اژانس مبصر تر همدې عنوان لاندې په کړې تبصره کې ویلي د خولې مړۍ یې ورسره نیمه کړه، په خپلو کورونو او جوماتونو کې یې ځای ورکړ، د دښمن او اشغالګرو ځمکنۍ چاپي بریدونه او بمبارۍ یې ورسره وزغملې او له مجاهدینو سره د مرستې په جرم څرخیپله، بګرام او آن ګوانتنامو کې بندیان شول تر څو ځان او هیواد له اشغال څخه خلاص کړي او د امن په فضا کې ژوند وکړي. مبصر زیاته کړې چې همداسې وشول او د اسلامي امارت مجاهدینو د الله جل جلاله په نصرت او د ولس په مرسته بریا ترلاسه کړه او په ټول هیواد کې د سولې فضا خورا او اسلامي نظام حاکم شو. مبصر څرګنده کړې چې په تیرو نږدې 3 کلونو کې د اسلامي امارت او ولس ترمنځ اړیکې پیاوړې شوې، فساد له منځه تللی، نشهیي توکي نه کرل کیږي او روږدو ځوانانو نوی ژوند پیل کړی. دغه راز د جګړې له امله هیڅ افغان میرمنه کونډه، بوره او بې وروره نه شوه او همدارنګه د هیواد په کچه لویې پروژې یا خو پلې شوي او یا هم د پلي کېدو په حال کې دي. د هغه په اند اوس خبره دا ده چې د امارت په واکمنۍ کې د ولس او نظام ترمنځ ښو او مثبتو او دغه راز د روسیې او چین په ګډون د نړۍ لویو هیوادونو سره د غوره دوه اړخیزو اړیکو درلودلو ته په کتو د اسلامي امارت نظام هم په کور دننه خلکو ته منلی دی او له هیواد څخه بهر هیوادونه یې د افغانستان د اصلي واکمن په توګه مني. نو په کار ده چې افغانستان کې د مات شویو هیوادونو په ګډون د نړۍ نور هیوادونه هم د افغانستان او په افغانستان کې بیا د دغه هیواد د اصلي بچیانو واکمني ومني او د تعامل لاره ورسره غوره کړي. د تبصرې په پای کې ویل شوي نو دا چې د افغانستان په اړه د دوحې درېیمه ناسته په پلان کې ده، ملګري ملتونه او کوربانه باید له افغانستان څخه د اسلامي امارت استازي د یوې ډلې په نوم نه بلکې د افغانستان د استازو په توګه په داسې حال کې وروبولي چې د افغانستان د خلکو او دلته د خلکو له لوري د غوره شوي یعنی اسلامي امارت د نظام ګټې پکې خوندي وي.